دا ویډیو تاسو ګورئ نو دا ویډیو مسکیپ کوئ. یو داسې سکلز یا هنر مې درته راوړی دی چې له عمله یې ته کولی شې خپل د یوټیوب اکاونټ، د فیسبوک اکاونټ، د ټیک ټاک اکاونټ او د انسټاګرام اکاونټ، یعنې ټول د سوشل میډیا اکاونټونه چلولی شي. په دې راتلونکي 15-20 منټه یا نهایي 30 منټه کې به ته وکولی شې تر 0 پورې پوسټونه اوریجنل کنټینټ، نه د مخ ښودلو ته ضرورت شته، نه اواز ته، نه خبرو ته، نه بل څه ته، ټول هر څه د اي آی د لارې. مخکې له دې چې خپل کار ته راځو چې څه رقم کار کوي، راځئ تاسو ته یو څو مثالونه ښیم چې صرف او صرف د یوټیوب نه خلک په دې یو ساده کار باندې څومره پیسې ګټي. نو را به شو سکرین د لارې به زه تاسو ته وښیم. سکرین ته چې راغلو تاسو ګورئ مختلف اکاونټونه دي، څومره ساده کار دی. زه به تاسو دا یو دانه دوه پلی کړم. ګوره ورته ها صحیح ده. ګوره د ده نه به زه تاسو ته اوس ډېر ښه او په ډېر ساده شکل جوړ کړم. مخکې له دې چې جوړوو یې راځئ وګورو چې د دې یو اکاونټ نه خلک څومره پیسې، یعنې په ډېره کم اندازه باندې دا خلک مطلب تر اوسه پورې 500 ویډیوګانې ښیجولي دي. تاسې راځئ د ده دغه وګورو چې څومره پیسې ترې صرف او صرف د یوټیوب نه ګټي. دا به راواخلې او د سوشل بلاک په نامه باندې دا یو اپلیکیشن دی. په ده کې ته کولی شي تخمیني هغه کمې پیسې چې دي هغه معلومې کړي چې یو یوټیوب چینل څومره پیسې ګټي. صحیح ده. یا بل د سرچ کې هلته به اوس وګورې، ګوره دغه ریډلز دی. دا ګورې په یو کال کې تر $14,000 پورې د دې یو یوټیوب چینل صرف او صرف عاید دی. ته فکر وکړه د سیب سے نور پسې ورته نور اوږدېږي چې خبرې پرې نورې کوو، خو نه تنها تاسې دلته کښېنئ بلکې تاسې پرې فیسبوک هم چلولی شئ. د فیسبوک لپاره خو بهترینه لار دا ده چې هم پوسټ شئ کولی، همدغه ریډلز یا هغه 3 ځوابه پوښتنې یا ذهني پوښتنې نن سبا ډېرې په ټرینډ کې دي، او دا داسې یو کار دی چې خلک ډېر زیات انګیج مطلب د یو بل سره کنیکټ ساتي. نو ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو به درسره لږه هم نه سکیپ کوئ ځکه ډېر میده میده نقاط پکې تشریح شوي دي. که چېرته تاسې ویډیو لږه سکیپ کړله بیا په دویم سټپ نه پوهېږئ. ویډیو تر پایه وګورئ او که کومه غوښتنه هم لرله تاسې په کمنټ سیکشن کې غوښتنه شئ کولی. دا چې څنګه کار کوي ځو ډایرکټ چټ جی پي ټي ته. په چټ جی پي ټي کې موږ سره تیار فرام دی دې کې دا فرام به زه راواخلم. صحیح ده. که ستاسې چېرته په کار وو کمنټ کې غوښتنه شئ کولی، زه بیا تاسو ته هم در ولېږم. دا به راواخلو. اوس که دا ځان ته لیکم بیا ډېر وخت نیسي، دا به دلته ورکړو. دا صرف ما یو 3 ځوابه پوښتنې ځان لپاره انتخاب کړي دي. تاسې کولی شئ مطلب جنرال معلومات د نړۍ باره کې مطلب هر رقم کارونه تاسې پرې شئ کولی. دا به دلته ورکړي، دا به تاله درکړي. ما ورته صرف او صرف فلحال د 0 نه تر 500 پورې، ځکه چې جی پي ټي ته چې څونه کمه ډاټا ورکړي هغه عمره درته ښه کار کوي. نو ما صرف د 500 پورې معلومات ترې وکړله. تاسې صرف دا فالو کوئ. د هغه نه وروسته چې تاسې دا یو کار زده کړه بیا درته ښیم چې څنګه تر 1000 یعنې نهایي 2000 پورې هم کولی شئ د یوې ورځې کار ستاسې د 3 میاشتې ډاټا درته شي جوړولی. صحیح ده. دغه دی ما ته یې ګوره څومره پوښتنې راکړي، تقریبا تر دغه 25-30 پورې پوښتنې دي. صحیح ده. په دې کې اول سر کې ټایټل دی، بیا ورپسې هوک دی، باډي ده، بیا پسې جواب 1 دی، 2 دی، 3 دی او اخر کې جواب دی. صحیح ده. د ده لپاره د ده نه وروسته ځو مونږ کینوا ته. په کینوا کې ورته فارمیټ جوړو. صحیح ده. را به شو کینوا به خلاصو. په کینوا کې دلته به د سوشل میډیا چې کلیک وکړې دلته به راشي یوټیوب شارټس، ځکه ټول یو شانته دي، شارټس دي که ریلز دي که هره کیسه ده. دلته به یو بیکګراوند به راولې، مثال زه لیکم سنسیټ بیکګراوند. صحیح ده. ښه دغه دی تیار. دغه یو بیکګراوند ما راوړه. صحیح ده. دا دی تقریبا 20 سیکنډ. موږ غواړو مثال خبره ډېر وخت ورله نه ورکوو، تر 15 پورې به پرېږدي. 10 نه 15 سیکنډه پورې تاسې نه کاپي شاپي دی. صحیح ده. دلته به موږ ټول ټیکس راوړو. د ټیکس لپاره به راشي د ټیکس باندې به کلیک وکړې. اول کې به دلته ورکړې هیډینګ، هیډینګ کې به ورکړې ټایټل به ورکړې. صحیح ده. ټایټل موږ سره د دې ویډیو چې دی هیډن ایوری ډے. دا به دلته واچې داسې به پورته ورسې، دا کېدلی شي داسې لږې راکش کړه. دا کلر یې د دې ځای نه شی بدلولی، سپین کلر ته به واړو. دلته یو افیکټ هم شی ورکولی یا انیمیشن ورکولی شئ، مطلب هر قسم چې تاسې دا. صحیح ده. دا یې لږ تیز کړه چې لږ زر راشي. د ده نه وروسته دا کاپي کوي د دې ځای نه لاندې راشه. دا دویم دغې راوړو، هوک یې راوړو. صحیح ده. هوک هم دغه شانته ورکولی شئ. هوک لوک اراؤنډ کیرفولي. ته کولی شئ دا کلر هم بدل را بدل کې، سور ورکې، هر څه چې تا ته ښه ښکارېده شین ورکې یا مطلب همدغه سپین ورکوو ورته. صحیح ده. دلته یو انیمیشن ورکوو
صحیح ده. دغه چې وشو د دنه وروسته دلته زمونږه باډي راځي. باډي لپاره به دغه دریم نمبر انتخاب کړي. صحیح ده. دا به کاپي کړي دي نه او دې کې بیا واچي. دا هلته بیا وکړي. دله به یو افیکټ ورکړي. افیکټ ګوره دا هلته چې ټایټ ښکاري ځکه زموږ ټول کار د باډي سره دی. ته کولی شې دا رنګ ورته لاندې بدل هم کړې. مثال افیکټ لپاره چې هر رنګ به خوښوې خو دغه تورې تر ټولو ښه راځي. دغه راغلی. دا مونږ د دې په ځای شو راغوستی دی. دا مثال خبره تر دې ځای شو او دا پس دا هوک چې دی دا لنډ که مثال دا هوک چې کله ختمېږي باید باډي شروع شي ګرو ته. اوس دا هوک لږ جګ دی دا باید دلته راښکته کړو. اوس ګرو ته هغه لاړه. صحیح شو. اوس د ده نه وروسته مونږ 3 ځوابونه باید راوړو. صحیح ده. دا به په دې به دلته کلیک وکړي دغه شانته. صحیح ده. یوه کاپي به ترې واخلې او بله کاپي به ترې واخلې او بله کاپي به ترې واخلې. 3 دانې شو. صحیح ده. د لپاره مثال اولنی جواب چې دی دا دلته واچوه. دویم جواب چې دی دا دلته واچوه. دریم دلته واچوه. همدا بیا ښکلی اخره برابر کې زه باید لږ زر زر وکړم چې دا ویډیو بیا ډېره زیاته غټېږي. ښه اوس جواب یې پاتې شي. جواب یې څه شی دی؟ جواب یې ایر دی. اوس به لاړ شو دا ایر به دلته کاپي کړو. دا به دلته لاندې راوړم دلته. ګوره دلته چې په کوم یو کلیک شوی دی هماغه زموږ کار هماغې سره دی. دې سره به یو کار وکړو. دا به ټول دغه شانته راغټ کړو. مطلب څومره چې زمونږ ټایم دی هغه ټایمینګ یې باید ډېر کړو. دغه ټایمینګ شو. یا یې تر 8 سیکنډ رسو. دلته ووایم چې ولې ټول 8 سیکنډه کوو ځکه هلته باید ټایم هم ورکړو. او دا چې دی ګوره دا باید زیږ راوړو. یا دلته چې دا خلاصېږي ګوره چې دا خلاص شو دلته موږ سره باید دغه جواب پاتې شي. دا جواب به دا کلر به بدل کړو چې لږ دغه شي. مثال دغه کلر ما ورکړو ته. صحیح ده. اوس پوښتنه ده ګوره ها هیډن ایوری ډے. کوشش وکړئ دا د انګلیسي کار زه ځکه کوم چې دا نړیوال لیدونکي لري او کله چې ستاسې لیدونکي نړیوال وي تاسې ډېر زر مخې ته ځئ. که په انګلیسي لږ هم پوهېږئ د انګلیسي نه استفاده وکړئ دغه شیان دي برابر یې کوئ مخې ته ورځئ. پسې ټول کار درته اے آی کوي. تاسو ته ډېر ضرورت هم نشته دی. لوک اراونډ کیرفولي. صحیح ده. ګوره اوس داسې تشویش کې دی چې څنګه لوک اراونډ کیرفولي. ګوره اوس دغلته پوښتنه راغله. اوس د دې دریو لپاره چې لږ نور هم انګیج شي دا به دا شیان کلیک کړئ ټوله. د ده لپاره زه یو بل کار کوم. ښه په انیمیشن کې ورته دغه پاپ اپ ورکوم. دا سپیډ یې لږ کموم او بیا چې لږ لاندې راښکته شي په ایډز ان افیکټ کې چې دغه د پلس په نامه کوم یو دی داسې اشارې غوندې کوي دغه ورکوم. ګوره اوس دا هم دی خوځېږي. مطلب ته باید فکر وکړې چې جواب یې زر واچوې. صحیح ده. اوس تر دې ځای پورې وشوه. اوس یو کار بل شو کولی مونږ دا به لږ نور هم داسې وچلو. تر دې منځ کې چې دی دلته باید مونږ ټایم ورکړو. ټایمر باید راوړو. دې ایلیمنټس ته به راشئ. دلته مختلف ټایمونه شته دی. مثال خبره زه دغه راوړم. صحیح ده. دا باید برابر کړو. صحیح. تاسې کولی شئ دا چې مطلب هلته تاسې ولیدل ګوره دلته په دې کویزونو کې خلکو هغه نشانې ورکړي دي. ګوره دغه فکر یې کړی دی. مطلب فکر او څنګه او څنګه. ګوره زه ستاسې په خاطر باندې زه دلته تاسې ده یو ګوره دغه دی موږ سره تیار یو څوک شته. مثال خبره موږ کولی شو دا هلته غټ کړو او پورته یې ویشو. ځای ده د ده لپاره دې ټرانسفرنسي ته به راشي. دا به لږ کم کې دا ده چې ام ستا پوښتنې ښکاري. ګورې یا مطلب دا تاسې پورې اړه لري. تاسې کېدلی شي یو بل څه ورکوئ. ګوره ها همدلته سرچ وکړئ. ګوره ورته دا داسې لاړ شئ دلته ولیکئ تھینکینګ. مطلب چې نور هم انګیجینګ شي. ګوره دغه شی راوړئ. هېڅ ضرور نه ده. دا لرې که بېرته. صحیح ده. ایلیمنټس ته لاړ شه. یا دا راوړه یا دا راوړه. لږ یې دا ټرانسپرنسي کمه کړه چې ډېر بد نه ښکاري. صحیح ده. اوس ګوره دغه واچ دی. دا واچ باید دې لیر کې مخې ته راوړو. تاسې کولی شئ دا مکمل سر ته ورسوئ. دا چې ټایمینګ راځي دا ټایمینګ باید دلته شروع شي. دا تاسې پورې اړه لري چې څومره ډېره وایي. صحیح ده.
مثال 15 سیکنډه ورکوو ورته. دا شان رانږدې کړه او دا پسې هم رانږدې کړه. هر قسم چې تاسو ته خوند درکوي دا شان پلی کړه. ګوره ورته ګوره روان دی. اوس پوښتنه ګوره 15 سیکنډه شوه، 2 شوې، دغه دی 1 شو، دغه دی جواب راغلی. د دې لپاره تاسې کولی شئ چې ګوره دلته انیمیشن ورکوو چې مطلب سلیبریشن یې وشي. صحیح ده. دغه جواب شو. اوس د دې لپاره چې جواب دی دغه نور شان باید پاتې شي، دغه باید پاتې شي او دغه شاته باید پاتې شي. نو د دا ټایم به دغه شان ته راغټ کوي او بل د دې هیډن ټایم به هم ځان سره راغټ کوي، ځکه دلته پوښتنه د دې باره کې ده. صحیح ده که نه؟ تاسې کولی شئ چې دا لږې دلته نور هم رادغه کوي او غټولی هم شي. د دې لپاره یو سلیبریشن موږ کولی شو، مطلب ګلان ملان وشیندي چې جواب یې وشي که نه. سلیبریشن بس دلته په زرهاو شان دي پکې چې تاسې هر یو خوښ شه. دلته به لږ وګرځئ، میده میده به وګرځئ. ګوره دلته دا فریم پکې شته دی او ضرور نه ده چې تاسې پرو وکاروئ، خو که تاسې پرو واخلئ، پرو به تاسې سره د ده نه وروسته د یو بل سټپ هم ډېره فایده وکړي. د هغه کې تاسې سره مطلب په یو ځل باندې تر 2000 پورې تر 3000 پورې پوسټونه تاسې په یو ځل شئ جوړولی. په افغانستان او پاکستان کې دلته په دې فیسبوک کې ما ډېر ولیدل په 100-1.5 روپۍ باندې درته پرو درکوي. مطلب تاسې ډېر په اسانۍ باندې ترې پوره استفاده شئ کولی. مطلب که وای نه مخلی مشکل نه ده. اوس ګوره دا ما راوړم مثال. صحیح ده. ګوره چې کله جواب راځي دا ټایمینګ بیا دا شان راکم کړي. څومره ښکلی ښکاري. ښه اوس یو شی بل پاتې دی. پوهېږې څه دی؟ میوزیک. میوزیک چې نه یې چاته خوند نه ورکوي چې ته تا له غوږ ونیسي. د میوزیک لپاره به یوټیوب ته لاړ شئ. ډېره ساده طریقه یې ده. ګوره ها مثال زه ځم یوټیوب ته، دلته په دې چینل باندې کلیک کوم، دلته ویډیو ته ځم، منیج ویډیو ته، او لاندې چې لاړ شئ آډیو لایبرري. صحیح ده. ګوره دلته ډېرې میوزیک دي. تاسې به لږ وخت پکې تېر کوئ. هر قسم میوزیک چې وو تاسې په خپله طب باندې میوزیک خوښ کړئ، د ځینې به راواخلئ. اوس ما سره تیار شته دی. زه به یو دانه ورته مثال دغه مثال دلته دې خوښ شه، دلته نه ډاونلوډ کېږي. صحیح ده. دا چې دې ډاونلوډ کړه کینوا ته به لاړ شي. صحیح ده. کینوا کې مثلا ما سره اوس تیار میوزیک شته دی آډیو. زه به دا میوزیک راواخلم. دا اوس ګورئ د دې نه وروسته اوس ډېر یو مهم شی پاتې دی او هغه دا چې په غور به غوږ شئ چې څنګه کولی شو تر 0 پورې پوسټونه نور هم برابر وکړو. اول سر کې به داسې کار وکړو، را به شو چټ جي پي ټي ته. چټ جي پي ټي ته به ووایو چې can you please repeat the same process without repeating the same question. دلته به ورته ولیکو چې څومره ستاسې پکاري more riddles. Can you please repeat 500 more riddles? یعنې the same process without repeating the same. مطلب 500 راته نور انتخاب. چټ جي پي ټي ته چې تاسې که چېرته 500 ورکوئ ډېر ښه معلومات درکوي. که زه څونه ډېر ورکوم هغونه به درته مطلب بیکاره شیان درکوي. خو زه ستاسې معلومات په خاطر باندې دا ورته زه وایم 500 مثال خبره. صحیح ده. ګوره اوس په شروع یې واچوله. اوس ګوره ورته ښه reply with one word. 500 غواړي وایي what I can do next 500. دغه به زه کافي کړم مثال او ورته وایم چې دا وکړه. ګوره 500 MCQ به درته درکړي. بیا به داسې کار وکړې چې د دې ځای نه به دا کاپي کړي. لاړ به شې اکسل ته. اکسل کې به یې واچوې دې ځای کې. صحیح ده. اکسل به خلاص کړې. دلته ټول اچول کېږي. ګوره ورته ها اوس که پوره شوي زه به تاسو ته وښیم. دا چې دې واچوله دلته به یې ټول واچوئ. دلته به راشي 500 شارټس یا ریلز. دلته چې راغله ګوره دا اوس ډېر زیات دي. ما سره تیار شته دی. دغه دي ګوره تقریبا 15 دانې دي. راځئ چې اوس ولاړ شو چې دغه ټول بلک باندې مطلب دغه 500 دانې ته هملته په فایل کې واچولو. اوس به کار څنګه کوو؟ دلته چې وګورئ په دې لاین کې لاندې به درته ښکاره شي ایډس. دا په پرو ورژن کې کار کوي.
که چېرته تا سره پرو ورژن نه وي ته کولی شي مینولي دا کار وکړې خو دلته په یو کلیک باندې تا ته ټول کار برابرېږي نو ما سره پرو ورژن دی تاسو کولی شئ پرو ورژن پیدا کړئ ګوره دلته لیکلي دي بلک کریټ مطلب ډېر په یو ځل باندې په ده به کلیک وکړئ انټر ډاټا مینولي اپلوډ ډاټا اوس ما سره تیار یو فایل شته دی زه به اپلوډ کړم که تاسې مینولي کوئ مطلب هوک او باډي او دغه شیان ټول هملته برابر کوئ اوس ما سره فایل شته دی دغه تیار زه به دا راوړم دا چې مې راوړل ته کنټینیو به ووهم اوس ګوره دلته راغله ټایټل دی هوک دی باډي ده اپشن 1 دی اپشن 2 دی 3 دی او انسر دی هماغه سیم شیان دي چې ما دلته اچولي دي اوس به داسې کار وکړو ګوره دا چې دی موږ سره ټایټل دی اول سر کې په دې به کلیک وکړو دا ډبل کلیک به وکړو کنیکټ ډاټا به وکړو اول سر کې به ورته ټایټل ورکړو دویم ته چې راغلو دویم موږ سره څه دی هوک دی صحیح ده کنیکټ ډاټا به وکړو هوک ته به راشو اوس دلته باډي ده د باډي لپاره چې لږ مخې ته راشئ دا ټول به درته اوس وښایي اوس د ده لپاره به کنیکټ ډاټا ووهئ او باډي به انتخاب کړئ درې انتخاب به زموږ سره وشو اوس به راشو اپشن 1 ته اپشن 1 کې به هم عین سیم کار وکړي دغه شانته به فالو کې اپشن 2 به ورکړئ او اپشن 3 به ورکړئ په آخر کې جواب دی جواب لپاره به هم عین کار وکړئ صحیح ده انسر زمونږ کار خلاص شو اوس به څنګه کار کوو دا چې ټول خلاص کړه ګوره دا پروسس باندې سر له خلاص کړه که چېرته پرې پوه نه شو یو ځل دا ویډیو بیا وګوره ډېر ساده دی صرف لږ توجه غواړي دلته به لږه توجه وکړي کله چې ستا شارټ پوره شو دغه نه وروسته دغه کار دی دا کنټینیو به بیا ووهئ دا ټول هر څه چې دي پوره اوس چې ما ته د 50 پوښتنه کړې ده چې لږ زر وشي ځکه چې څومره ډېر ورکړئ لوډ ډېرې پې زه صرف تاسو ته وښیم صحیح ده 50 کریټ به وګورو لږ انتظار به ورته وکړي ګوره ورته اوس نو ګوره اوس موږ ته 25 دانې په لاس راغله صحیح ده دا ته کولی شئ دې ځای نه به لاړ شئ دې دغه ته شیر ته ډاونلوډ به ووهئ پسې او دلته به د کوالټي کې چېرته تا سره پرو ورژن وي فل کې که در سره پرو ورژن نه وي مشکل نشته دی هماغه چې په کم یې درته درکړه ګوره دلته ویډیو تیار MP4 ده ګوره یو نه تر 50 پورې ده 50 پیج دي دا به ډاونلوډ کړي دا میوزیک به هم مطلب ځان سره دلته به پکې ګوتې راګوتې وي ګوره ته زه دا پلی کوم ګوره ښه دلته اوس مختلف سوالونه راغلل په هر یو ریلز کې ګوره ها اولنی سایلنټ ټروت دی چې لږ داسې مخې ته ورشي ګوره ته دغه دی جواب یې وشو ورپسې فول اور امټي مطلب ډک دی که تش دی صحیح ده ګیلاس به نیم د اوبو ډک دی نیم تش دی دا څه شی شوی دغه شانه پوښتنې دي ټولې اوس د ده نه بل ورپسې چې راځي ګوره ها چیک کنفیوژن مطلب دغه مختلفې پوښتنې دي پکې د ده نه وروسته بېرته تاسې یو بل کار شئ کولی لږ تغییر پکې راولئ تاسې کولی شئ مثال خبره دا لاندې بیکګراونډ یې بدل کړئ دا چې لاندې بیکګراونډ یې څنګه بدلېږي را به شي دلته المنټس ته به راشئ او سرچ به کې موشن بیکګراونډ ځکه چې لږ بدل راشي ډېر ښه راځي لږ چې داسې وګرځي ښکته پسې ورشي تا به مختلف شیان په ګیر درشي ګورئ دغه شانته کېږي دلته نه تاسې کولی شئ دغه کلر بدل کړئ مثال زه غواړم د ده دا کلرونه مکمل هر یو بدل کړم دا مثال دا ورکوم ورپسې دا ورکوم سور شین شي صحیح شو دغه لږ تغییر دې راوړو او هماغه سیم کار به بیا وکړي د ده لپاره را به شي ایپس ته به راشي ایپس کې به بل کریټ ته راشي د ده نه وروسته ګوره تاسې چې نورې پوښتنې راوړي دا بېرته لرې کړه بېرته به لاړ شي دې ځای نه بیک به لاړ شي ګوره اوس به نوره ډاټا راوړي اپلوډ ډاټا مینولي مطلب تاسې چې هغه زر نور پوسټونه جوړ کړه هغه به دلته راوړئ کنټینیو به کوي هماغه شانته پروسس به ورسره وکوي هماغه شانته نور ریلز به درته دلته جوړ کړي نو دغه و زموږ ټول پروسس که چېرته مو پرې عمل وکړه تاسې کولی شئ په یوټیوب کې واچوئ په فیسبوک کې واچوئ په ټیک ټاک کې واچوئ هر ځای کې ترې استفاده کولی شئ همدغه پوښتنې تاسې کولی شئ چې صرف فیسبوک کې ورکړئ لیکل صرف ورکړئ صحیح ده لیکل ورکړئ صرف جواب یې مو پوسټ کوئ پرېږده چې خلک کمنټونه وکړي چې جواب یې څه شی دی ورته بس وخت ورته ورکوئ ته دونه وخت وروسته زه خپل جواب پرېږدم ستاسې جواب څه شی دی هر سړی کوشش کوي چې والله زه باید صحیح کړم چې صحیح جواب یې څه شی دی صحیح ده ام ترې پوسټ استفاده کوي ام یې په سټوري کې اچولی شئ ام ترې مطلب هغه ریلز مطلب او اوریجنل مطلب 100% ستاسې خپل کنټینټ دی نو دغه و زموږ د نن ورځې کار چې تاسې اوس هم نه کوئ او خپل ځان پرې ناسوده کوئ نو زه به نور تاسو ته څه ووایم په دې کې
د ده نه نور اسان کار نشته دی. ملا ورته وتړئ، کوشش وکړئ خلک باور په خدای وکړي چې دې وړو وړو شیانو د خلکو ژوند بدل کړو مکمل. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې زه درنه اجازت غواړم. که کومه غوښتنه لرئ، پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ. که دا ویډیو مو چېرته خوښه شوې وي لایک ورکړئ، زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا لیدو پورې د الله په امان.